ملګرو مطیع الله توراب دا څوک و دا ویډیو لږه اهمه ده په دې کې ته مکمل تفصیل ورسره دا بیانوم چې شاعري کله شروع کړې وه او څه قسمه خدمات د ده په معاشره کې دي نو هغه ټول درته بیانوم او هغه هم د ثبوت سره د انټرنیټ نه. نو ګورئ ښه مطیع الله توراب دا پیدا شوی په 21 مارچ 1971 کې یعنی 21مه نیټه د درېیمې میاشت او په 1901 کې دا هغه پیدا شوی په افغانستان کې. د هغې نه پس چې کوم دی دا د افغانستان کې شاعر جوړ شوی او ډېره زیاته کومه شاعري چې کړې ده نو هغه هم دلته چې کوم لیکلی کېږي د ننګرهار د سیمې سره خو د دې تعلق خو دلته چې کوم وایي چې دا د پاکستان که تاسو خیال کړئ د رشیا چې کله افغانستان ته راله او په هغه وخت کې کم حالات د دې جوړ شو نو ټولو خلکو چې کم دی په رشیا باندې کم بد او یو څه بل څه نو د دې شاعري چې ده په هغه وخت کې مخې ته راغل ده دا کم انټرنیټ د دې مطابق. د دې نه علاوه که مونږ وګورو د دې کم مرګ او تاسو ته پته ده چې کم پرون د دې وفات هغه وشو. د دې نه علاوه دې څه کتابونه هم لیکلي دي په هغې کې هو داسې په نټ باندې موجود نه دي خو داسې ویلی کېږي چې 2-3 کتابه د دې هغه لیکلي هم دي. زبان چې کم دی هغه پښتو خپل زبان و. دې نه علاوه پښتونولي چې دا ډېره زیات هغه خوښوله. د کتاب په حواله سره مونږ هم که وګورو د کرني اوبه د دې په نوم سره یو کتاب لیکل دی، سپین بغاوت په نوم سره یو کتاب لیکل دی. یعنی کله دې شاعري تاسو وګورئ که نه په هغې کې دا بغاوت او دې نه علاوه داسې الفاظ ډېر زیات استعمالوي د دغې په نوم نه لیکل دی. بلاشه 15 کتابونه چې کوم دی هغه دی لیکلي دي. پرون چې کله د دې وفات وشو نو زه به ویم چې داسې په هیڅ چا باندې به څوک په یو شاعر باندې نه خفه شوي لکه په مطیع الله توراب صاحب چې د پرون نه کم خفګان خلکو شروع کړلی هغه بس تاسو یادوي. یعنی هر سړی چې کم دی هغه خفګان کم د غم اظهار چې دی هغه کوي. څه ویډیو مو تاسو سره شریک هم کړی یعنی تقریبا 4-5 ویډیو په هغې کې د هغې کومه شاعري چې تاسو وګورئ یعنی سړی حیران شي چې داسې قسمه شاعري هغه دا کوي څنګه لکه داسې په یو انداز کې داسې یو موضوع راوچیړي چې هغه داسې د زمونږ کم نوجوان یا د نوی کول چې دی په هغې باندې کم اثر چې کوي هغه لکه سړی حیران شي چې واقعي د مطیع الله توراب صاحب په شاعرۍ کې کم اثر چې دی نو دا په بله کې نشي کېدی. د دې علاوه که تاسو په نټ باندې مختلف قسمه تصویران یا ویډیو وګورئ هغه موجود هم دي. بلکې که شاعري تاسو په یوټیوب وګورئ د یوټیوب په تاریخ کې د پښتو شاعرانو کې چې کم دی هغه به زه ویم چې په پیله نمبر هم دا دی چې دی خپل کم شاعري چې ده هغه په یوټیوب باندې ریکارډ کړې ده. نو دغه څه لږ معلومات او څه لږ دغه ما غوښته چې هغه زه تاسو سره ټول د دې کم بایوګرافي چې ده هغه تاسو سره شریک کم او تاسو ته مکمل د دې پته ولګي چې مطیع الله توراب صاحب څوک و د افغانستان سره د کوم تعلق چې هغه هر څه ما تاسو سره هغه شریک کړه. انشاءالله بل ویډیو کې ملایو. الله حافظ.